د ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې ماله مو بلنه راکړه. بیا خبرې ماله نه راځي، زما مشران سټیج باندې ناست دي، که د هغه اجازت وي زه به څو شعرونه ووایم. بسر صاحب که تاسو ما سره ودرېدئ او بیا بسر صاحب خبره وکړه چې یاره عزیر به نو بیا زه عزیر پوخ اورېم، بیا شعرونه به ووایم، خبرې ډېرې نه کوم. که زما د مشرانو اجازت وي چې په تاسو کې څوک شته چې وي نوکر د باچا خان، په تاسو کې څوک شته چې وي نوکر د باچا خان، چې وي داسې یو کس زړه او ځیګر د باچا خان. په تاسو کې څوک شته چې وي نوکر د باچا خان، چې وي داسې یو کس زړه او ځیګر د باچا خان. ماله هم پکار دی یو رهبر د باچا خان، چې ساتي په تحریک باندې نظر د باچا خان. مالا هم پکار دی یو رهبر د باچا خان، چې ساتي په تحریک باندې نظر د باچا خان، او چې پیغلې پکې ذکر کوي اکثر د باچا خان، راټوله پښتونخوا کړي یو ګودر د باچا خان. چې پیغلې پکې ذکر کوي اکثر د باچا خان، راټوله پښتونخوا کړي یو ګودر د باچا خان. خمیش په دعا باندې یم تر د باچا خان، په کومه لار چې شوی دی ګذر د باچا خان. همیشه په دعا باندې یم تر د باچا خان، په کومه لار چې شوی دی ګذر د باچا خان. او د دغه سیمې خپل خرج او ور د باچا خان، خو زه محبوب پکې یم قدر د باچا خان. نور به څو شعرونه ووایم. نظم وای وای پرګرا زوای وای ولې د فکر شو بدل پښتونه اغیار جوړ کړی درته چل پښتونه. ولې د فکر شو بدل پښتونه اغیار جوړ کړی درته چل پښتونه. خر یو بچی د دهشتګرد یادوي در پورې خان مکمل پښتونه. خر یو بچی د دهشتګرد یادوي در پورې خان د مکمل پښتونه. او راشي په سمه لار ځانو پېژنه تر څو به ناست وي په مورچل پښتونه. راشه په سمه لار ځانو پېژنه تر څو به ناست وي په مورچل پښتونه. تر یوویشتمې صدۍ ورسېدې اعزاز د څه شو د نوبل پښتونه. تل باچا خان بابا په خوب کې راځي کوي خمیش درته متل پښتونه. تل باچا خان بابا په خوب کې راځي کوي خمیش درته متل پښتونه. او خلک سپوږمۍ ته سفرونه کوي تاله د کټ نه درځي چل پښتونه. د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ محبوب چې ووینم ستا خل پښتونه. دغه یو نظم دی د نظم عنوان دی زه به کافر که مسلمان قاسمه، چې هغه چې زه به یې په یخ جمع کې، هغه چې زه به یې په یخ جمع کې د سخت ساړه نه په امان ساتلم. هغه چې زه به یې په یخ جمع کې د سخت ساړه نه په امان ساتلم. چې بلونده شو په متیازو باندې زه به یې اوس زګي ته واړولم. خپله به یې ټوله شپه لونده تېره کړه چې زه به خوب نه کله پاڅېدم. په نیمه شپه کې به مې چغې کړلې چې بیبي وږیم راپاسه که نه. بیبي به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک تیار خوراک به یې وړلو. خو د یو کال مخکې زړه کې څه خو د یو کال مخکې زړه کې څه ما مې د ورور سره جګړه وکړه. ما ټوپک واغسته او ډز مې وکړه د ټوپک ډز راته قیامت شو خدایه. بیبي رسافت هندو ولګېده. زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی. زما د لاسه د مور مرګ شوی دی. او هغه وختونه مې اوس هم یادېږي. هغه وختونه مې اوس هم یادېږي چې زه به پلار کله وخله ونم. بیبي به زه په غېږ کې ونولم. ټول ګزارونه به یې په ځان وخوړو. ما ویل بیبي ته منځ کې سله راځې، ته به یې ګناه دا وخل سله زغمې. بیا ټوله شپه خوب کې زرګي وباسې. ما له دا ستا د غمه خوب نه راځي. خو زه به کافر که مسلمان پاسم. زما د لاسه د مور مرګ شوی دی. او چې په کوڅه کې اوش او شور د وړو بشر صاحب چې په کوڅه کې اوش او شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله. چې په کوڅه کې اوش او شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله. چې مې بچې خو چا وخلی نه دی. زه به یې د خاورو نه راپاڅولمه. خپلې سینې پورې به یې جوړ کړم. او بیا نور وړو ته به یې خیرې وکړلې چې ځوانې مرګو خدای وکلو خلکو زما بچې لوبې کو سله وښې. او بیا د سترګو به یې غټ اوښکې په مخ راتلې راتلې چې اوچته شو. زه به کافر که مسلمان قاسمه زما د لاسه مور مرګ شوی.
زیر بیا په آخرت کې چې حساب کتاب شي په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک په ټول پاسې د مور په نامه ماته به نوم د مور څوک اخلي که نه په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک په ټول پاسې د مور په نامه نو ماته به نوم د مور څوک اخلي که نه زه به چې مور ته مخامخ ودرېږم محبوبه زه به څه جواب ورکوم ورته به څه وایم چې څوک یم زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور فرق شوی